بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ای جی ایچ اف ایکس چینل. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله د بایننس سیریز سٹارټو چې بایننس تاسو څنګه یوز کوئ، اکاونټ څنګه جوړیږي، همدارقم تاسو بایننس کې ټریډینګ څنګه وکړئ او ای ټو زیډ ان شاء الله بایننس مکمل کلیر کوو تاسو ته چې خپله د بایننس څه شی دی، د ټریډینګ او د نور فورکس مارکیټ سره یا فورکس نور بروکر چې دي د هغې او د بایننس ترمنځ تفاوت شی دی. دا به ان شاء الله راتلونکي ویډیوګانو کې سلو تاسو پوه شئ. صحیح شو؟ الله دې وکړي چې د دې ویډیوګانو نه تاسو څه زده کړئ، څه پوښتنه درسره پیدا کېده تاسو کمنټ باکس کې ازادانه کولی شئ. راځئ چې خپل لیکچر سټارټ کړو. ګوره راځو اول چېرته اول راځو مونږه ګوګل ته. ګوګل کې مونږ چې لیکو دا کمپیوټر یې داخل به ان شاء الله وخت سره چې دا سیریز یعنی مې ته ورسېدو دغه د کمپیوټر والا نو به ان شاء الله موبایل والا هم تاسو ته بیا په موبایل کې یو بیل لیکچر درته چې د موبایل طریقه کې درته ښیم چې تاسو بایننس څنګه یوز کوئ. نو یوز دواړه کمپیوټر موبایل یو شی دی، سره لږ زره بعضې پوینټونه مثال دا خو غټ سکرین دی، دوی چې دی پراخه یو ځای بل ځای کې دا دوی اپشن او د موبایل چې دی سکرین وړوکی دی نو ټول اپشن یې نږدې نو دې خاطر بعضې خلک بعض شاګردان زموږ دې کې کنفیوز کېږي چې دا څنګه موږ یوز کړو، کمپیوټر څنګه یوز کړو، د موبایل څنګه بایننس یوز کړو. دواړه یوز یو رقم دی، خو لږ زره پوزیشن یې ډیزاین یې فرق کوي چې مثال د موبایل سکرین وړوکی دی هغه پوینټونه سره نږدې دي او د عام سکرین د کمپیوټر سکرین چې دی یا مطلب لیپټاپ ډیسکټاپ وي یا آیپیډ هم وي نو د هغوی سکرین کې لږ تفاوت د عام موبایل سره کوي. نور چې دی څه چې زه دې کې وایم چې مثال څه کار کوي، دا اپشن څه کار کوي، هغه اپشن څه کار کوي، سپورټ څه ته وایي، مثال فیوچر څه ته وایي، تاسو پیسې اچوئ پیسې وباسئ هغه چېرته ځي. نو دغه ټول چې دی د ټولو معنا چې زه دې کې وایم هغه ټول په څه شي کې په موبایل کې هم یو معنا لري. صحیح شو؟ صرف په تفاوت یې کوم ځای کې تفاوت یې صرف په پوزیشنو کې دی چې دا که هغه موقعیتونه یې فرق کوي چې تاسو د هغې د وجې لږ شاید کنفیوز شئ. صحیح شو؟ ښه راځئ چې خپل لیکچر سټارټ کړو. بایننس ته راځو. چې لیکو بایننس لیکو، سرچ کوو ګوګل ته راشه. ګوګل کې تاسو شی ولیکئ بایننس لیکو. دې لیکچر کې به انشاءالله موږ د اکاونټ کولولو او ویریفیکیشن سټیپونه درته ښیم تاسو څنګه ویریفیکیشن کوئ، اکاونټ څنګه کولاویږي. ښه دلته راځو موږ سره اکاونټ اوس کولاویږي. ښه اول به زه لاړ شم. ګوره تاسو یو خبرې ته بل خبرې ته فکر وساتئ چې تاسو خپل شی کوئ وی پی این چې کومه دي وی پی این باید شی کوئ ډسکنیکټ کوئ، آف کوئ، ځکه چې دا وی پی این چې آني دلته بیا دا کوم بعضې ملکونه موږ سره دې کنټیکټ کوي نو د بایننس بعضې پالیسیانې دې ملکو سره کار نه کوي. نو دلته خو ستا وی پی این چې آني نو دوی ته داسې میسج ورکوي، داسې یو لوکیشن ورته فارورډ کوي چې هغه داسې ښیي ورته چې ته په دغه داسې ملکو کې چې هلته بایننس مطلب بایننس کار نه کوي. نو دې خاطره شاید ستا کله بایننس کار نه کوي نو هلته ته د وی پی این د موبایل یا د کمپیوټر وی پی این شی کوه، ډسکنیکټ کوه یا بندوئ. صحیح شو؟ راځو دلته واپس دې کې بیک کېږو. چې بیک شو په دې خاطر بیک کېږو چې مطلب موږ سره دغه پیج دوباره ریفریش شي، چې دوباره ریفریش شي او موږ په اسانۍ وکولی شو. لږ زره لوډ کوي، سکرین باندې لږ لوډ زیات دی. دلته راځو. ښه موږ سره څه شو؟ وی پی این ډسکنیکټ شو. څه شو؟ وی پی این موږ سره ډسکنیکټ شو. تاسو هم وی پی این ډسکنیکټ کړئ. ښه اوس دا به زه دوباره ریفریش کړم، دا پیج سره دوباره ریفریش کړم. صحیح ده؟ ریفریش شو. اوس مکمل سیمپل موږ سره کوم لوکیشن راځي، مطلب د افغانستان خپل لوکیشن راځي، موږ افغانستان کې یو. صحیح ده؟ هر ځای کې چې تاسو نو سیمپل لوکیشن به ستاسو راځي. ښه هلته رالوډ لږ پوره کړي بیا به انشاءالله ټرای وکړو. بیکګراوند کې زما لږ زره ډېر سافټویر روانې دي، هغې وجې نه چې دی کمپیوټر باندې لوډ دی نو دې وخت دې وجې نه لږ زره خیر دا بیسیک سټارټ کې لږ زره دغه کوي، مشکل ښیي. نو انشاءالله اوس به هر څه صحیح شي. راځو چې کوو بایننس ته راځو. صحیح شو؟ بایننس هم کلیک کوئ یا بایننس هم ولیکلو. صحیح شو؟ بایننس هم ولیکلو. دلته راغی بایننس ډاټ کام راځي. صحیح شو؟ بایننس ډاټ کام باندې به چې کوئ کلیک کوئ. صحیح شو؟ د یو بل ټیب مې راکولاو کړی دلته بایننس اوس راکولاویږي. ډېر ایزي دی انشاءالله. صحیح شو؟ ډېر دغه نشته دی. ښه زه به صرف د تر څو دلته اکاونټ کولاویږي دا خبرو ته خبرې مهمه دی چې زه تاسو اوس کومې خبرې کوم بایننس په اړه. بایننس څه شی دی اصل کې خپله؟
بایننس یو دا رقم شی دی، یو دا رقم پلیټفارم دی، یو وسیله ده چې موږ د نړیوال مارکیټ سره چې کوي وصلوي. صحیح ده؟ لکه نارمل چې څنګه فورکس دی، فورکس کې بروکري دي، موږ سره نورې بروکري دي، هغه موږ د نړیوال مارکیټ سره چې کوي وصلوي. بل موږ سره بایننس څه کار کوي؟ بایننس موږ سره سیم ټو سیم د څه شي غوندې کار کوي؟ د فورکس بروکر غوندې کار کوي. که تاسو فورکس بروکر سره اشنا یې، خو صحیح ده که اشنا نه یې، خو داسې ووایه چې دا موږ سره سیم ټو سیم نورو مارکیټو غوندې دا هم کار کوي. دې کې تفاوت شی دی، دې کې چې دی موږ صرف او صرف کرپټو کرنسي کار کولی شو بایننس کې. نورې د فورکس کمپنیانې چې کومې دي هغې کې موږ سټاک مارکیټ، فورکس کرنسیانې، ورچوال ولیټیلیټیز، انډیکسز، همدا شانتې ورچوال کرنسیانې چې کومې دي، مطلب همدا کرپټو کرنسیانې چې دي، همدا رقم نور مارکیټونه موږ هغې کې ټریډ کولی شو. خو په بایننس کې موږ څه کولی شو؟ بایننس کې موږ صرف او صرف څه شی کولی شو؟ څه ټریډ کولی شو؟ څه شي کې سودا کولی شو؟ صرف او صرف په کرپټو کرنسي کې، لکه بیټ کوین شو، سولانا شو، ایکس آر بي شو، بي ان بي شو، ای ټي ایچ شو یعنی ایتھیریم شو، همدا شانتې بېشماره په زرهاو چې دي، په زرهاو کرپټو کرنسیانې دي، ورچوال کرنسیانې یا کرپټو کرنسیانې دي، دا موږ دې کې ټریډ کولی شو. صحیح شو؟ ښه، بله یو مهمه خبره درته وکړم، دا ګوره تاسو ویډیو بورینګ باید نه شي، تاسو صرف دې خبرې ته چې وکړئ غوږ ونیسئ لږ ذره. تاسو چې کله مطلب موږ دومره لیکچرې اوسه پورې اخیستې دي، دومره ټیکنیکل انالایز، فنډامنټل انالایز ویډیوګانې موږ کړي دي، تاسو یوټیوب کې کتلی شئ زموږ لیکچرې. نو هغه ټولې شی دي، هغه ټولې لیکچرې بې ځایه نه دي، هغه شی دي بې ځایه نه دي. تاسو هغه که یاد کړي وي هم بهتره ده، که نه یاد کړي هغه ویډیوګانې سره وګورئ، ټیکنیکل انالایز وګورئ، انډیکیټر یې وګورئ. دا اوس سیریز چې کوم زموږ ختم شو، انډیکیټر او کمپلیکس انډیکیټر وي، هغې نه مخکې چې دی سنګل انډیکیټر باره کې وغږېدو، سټریټیجیان وغږېدو، ډېر شیان وغږېدو. دا ټولې هغه چې تاسو یاد کړي وي او یا که نه مې یاد کړي، دې نه بعد که هغه مې یاد کړئ، نو هغه تاسو دپاره بایننس ټریډینګ کې چې کوي هم ټاپ لیول کومک کوي. مطلب بالکل سیم ټو سیم دی، صرف د دې پلیټفارم دی، دا پلیټفارم کې صرف د بایننس صرف پلیټفارم یو ټاکلی شي دپاره کار کوي چې هغه شی د کرپټو کرنسي ده، لکه بیټ کوین، سولانا شو، همدا شانتې څومره کرنسیانې چې کرپټو کرنسي لاندې راځي ټولې موږ په بایننس کې کار کولی شو. نو څنګه څومره مارکیټ چې موږ د فورکس مارکیټ ټریډینګ کړی دی، فورکس مارکیټ دپاره موږ څومره انالایسز د کړي، څنګه ټریډینګ کوو، سټریټیجیانې څومره وي، ټولې تاسو چېرته اپلای کولی شئ؟ بایننس کې اپلای کولی شئ، بایننس ټریډینګ دپاره اپلای کولی شئ. صحیح شو؟ دې کې هېڅ کله کنفیوز نه شئ. څومره لیکچر چې موږ اخیستی، چا چې ځان پوه کړی او که ځان نه یم پوه کړی چا، دا مثال چا اوله ویډیو ده، نو هغه د زموږ پلی لیسټو ته لاړ شي، اول، دویم، دریم تر 11 پلی لیسټه پورې موږ سره پلی لیسټ اوسه پورې جوړې شوي دي، او دا به 12 پلی لیسټ انشاءالله د بایننس والا. نو تر 11 پلی لیسټه پورې چې تاسو وګورئ چې هغه تاسو زده کړه، تاسو په بایننس کې ایزیلی کار کولی شئ او انشاءالله پروفیټیبل ټریډونه او پروفیټیبل کار به انشاءالله بایننس کې کوئ. صحیح شو؟ ښه، اوس راځو موږ دلته سیمپلې ګورو، دلته به راشئ ګورئ د ګوګل دی، ګوګل به کنټینیو ویت ګوګل به کلیک کړئ، دې ګوتې مه وهئ، کنټینیو ویت ګوګل به کلیک کړئ. صحیح ده؟ کنټینیو ویت ګوګل چې کلیک کړئ، دلته به تاسو شی کې تاسو به خپل جیمیل تاسو دې سره کنټیکټ کړئ، هر جیمیل چې تاسو یوز کوئ. زموږ مثال دا جیمیل زه غواړم دې سره چې کوم کنټیکټ کوم، هغه مې کلیک کړئ، ګوره دا کلیک شو او کنفارم شو. دلته شی شو، دا زموږ یو نوی اکاونټ کریټ کېږي، نوی اکاونټ شی کېږي، جوړېږي، کریټ کېږي. ښه، دا اوس شی شو، دلته شی لیکلي by creating an account I agree to the بس دا یو دغه شو. دلته مطلب موږ ټولې د پالیسیانې چې دی د دوی چې کوو ایکسپټ کوو او دا ټیک مارک کوو او نیکسټ وهو. دا نوی اکاونټ جوړو، ټول همدا شانتي دي. ګوره کوم جادو نه ده. سمپل بایننس ویب سایټ ته لاړ شئ، ویب سایټ کې ډایرکټ کنټینیو ویت ګوګل چې کلیک کړئ، ستاسو ما خو هلته تیار جیمیل زما کمپیوټر کې مثال کلاو، چېرته کلاو زما مثال دلته زما جیمیل تیار دلته کلاو په ګوګل کې. صحیح شو؟ ما تیار جیمیل په ګوګل کلاو کړ، تاسو هم تیار کلاوې کوئ، هلته چې لاړ شئ تاسو به ډایرکټ صرف کلیک او کنټینیو وهئ. او که چیرې کلاو نه نو بیا هلته تاسو لکه څنګه چې تاسو ګوګل اکاونټ کلاوئ، هسې هماغه هلته هم درته یو بل پیج کلاو شي، همالته تاسو بیا خپل ګوګل او بیا نیکسټ او بیا پاسورډ او بیا نیکسټ، هلته به هم ستاسو هماغه پروسیجر وشي څنګه چې نارمل جیمیل کلاویږي. دا هلته بس کلاو شو، ډایرکټ your account has been created and linked by the referral ID
دا د موږ ته ریفرل آی ډي هم راکړه او موږ ته یې شیر کړو زموږ اکاونټ یې په بایننس کې اوپن کړي. صحیح شو. همدا پروسیجر تاسو ته موبایل کې هم دی. دا پروسیجر چې دی موبایل کې هم دی. همدغه رقم بالکل جیمیل کولاو، جیمیل ته ورشه، جیمیل ته وړوکی بیل پیج کولاوئ، هغه ته تاسو خپل جیمیل کلیک کوئ یا جیمیل لاګین کوئ او واپس همدغه پروسیجر دی، بس کلیک نیکسټ او خبره ختمه. نو تاسو کوم غټ مثال غټ تفاوت نه لري، نه موبایل تفاوت لري نه دا موبایل میجر تفاوت همدا دی چې هغه آیکنس مطلب سکرین وړوکی دی څنګ په څنګ دی او دوی چې د سکرین غټ دی وړاندې هغه کوم پوینټونه چې مثال دي کوم مهم ځایونه خاص کړي دي هغه ټول سره وړاندې دي. ها وګوره دلته اوس بالکل بس دا څه شو ستا اکاونټ دلته کریټ شو. بس دلته اوس موږ مثال څو سټپ مخکې ځو چې موږ زموږ اکاونټ کې مثال نوم ورکول دي او مکمل هغه پروسیجر چې زموږ ضرور دی. دلته اوس څو خبرې درته کومه چې دې خبرو ته باید تاسو ډېر دقت وکړئ چې اکاونټ جوړوئ. دې خبرو ته باید ډېر دقت وکړئ چې دا اوس وایو. دې خبرو ته دقت وکړئ چې بیا کله پس ته بیا مثال اکاونټ دغه کوئ ویریفای کوئ، همدغه کې اوس پس چې ویریفای کوو نو بیا ویریفیکیشن کې تاسو ته مشکل ښیي. هغه د مشکل د رفع کېدو دپاره تاسو دغه چې زه کوم سټیپونه ځم دې ته ډېر په دقت سره ځئ، ځکه جوارې خراب شي نه بیا یا خو ډېر په مشکله کېږي، هر څوک یې کوی هم نشي، مجبوره دی هغه جیمیل به بل جیمیل نوی جوړئ او هغه به په بل جیمیل نوی دغه کولاوئ بایننس کولاوئ. نو دا مهمه دی. صحیح شو. خاص ته چې هر ځای کې اوسېږي هماغه ملک به انتخاب کې دا به کلیک کې ریزیډنسي پاکستان کې، سعودي کې، امریکا کې، یورپ کې، همدا شانتې په هر ملک کې چې زه مثال افغانستان کې افغانستان کې هر ملک کې چې مثال زه د افغانستان کې افغانستان کلیک کوم او بل نور ملکو کې مثال هر ځای کې چې مثال ته راځو پی ګورو پی پاکستان. صحیح شو. دلته راځو پی ته دا دی پی دلته دی او پاکستان ګوره دلته موږ پی پسې ګرځو لکه دا خاصې مطلب که تاسو داسې هم ګرځئ هم صحیح ده. ګوره دا دلته موږ داسې پیدا کړي او که چېرې داسې نه ګرځئ مثال نه پیدا کېږي د سرچ کې تاسو ولیکئ صرف پی چې مو ولیکله بس د پی والا به ټول درته آپشن یې راشي او دا رقم به پی مطلب پاکستان پوره ولیکئ پاکستان پوره ولیکئ پاکستان به راشي. صحیح شو. نو موږ سبب موږ خو پاکستان ته پاکستان کې نه اوسېږو اوس مهال نو موږ څه کوو افغانستان کلیک کوو. صحیح شو. کلیک شو افغانستان دلته افغانستان سلیکټ شو. دا کنټري مهمه ده کنټري ځکه چې بیا ته کله ډاکومنټ اپلوډ کې تذکره دی اپلوډ کې ګول زموږ سره چې دی ګوره ګول دی یو خدا خبره هم لیکل دلته بله مهمه خبره ده کمپلیټ د فالوینګ سټیپس بای ټو ویریفای یور اکاونټ ان 7 minutes. مکمل دا سټیپونه چې زه په 2 منټو کې دنه باید ته پوره کړې ځکه چې مطلب بعضې خلک نیمې ته راشي کټې کې خرابې کړي نو هغلته د الګوریدم د دې الګوریدم سیسټم دا شی جوړ شوی چې 2 منټو کې باید داسې ته کمپلیټ کړي. دلته راځو ګوره ګورنمنټ ګوره پرسنل انفارمیشن سټیپ راځي بیا ګورنمنټ آی ډي مطلب تذکره ورکوي یا مطلب هماغه پاکستان حساب سره شناختی کارت ورته اپلوډ کوو او لایونس چک ورکوي بیا دوی مخ سکین درته کوي او هغې باندې به اپروف کوي. د دوی دا خوبي دغه لایو سکین کې اسانتیا ډېره ده ځکه چې مطلب بس دوی بیا نور شی نه غواړي هغه تذکرې سره ستا مخ سکین کوي هلته اپروف کوي مخ او تذکره دې ګوري چې او نوم دې دلته ګوري دا خبره اوس ما چې کوله دا ځای مهمه دی. دلته به راشئ اول خو به بیا دوباره ما کوم ملک چې اوسېږئ د هماغه ځای به انتخاب کړئ چې زه مثال افغانستان کې اوسېږم زه افغانستان سلیکټ کوم تاسو پاکستان هر ملک کې چې هر ملک کې اصل کې چې د هر ملک تذکره تاسو لرئ هر ملک کې چې اوسېږئ هغه هم صحیح ده خو مطلب اوس ته د مثال زه یم افغانستان اوسېږم مثال پاکستان کې او ما سره اوس شناختی کارت نشته دی مطلب پاکستاني تذکره نشته دی نو زه د هغې دپاره چې نه نو زه چې پاکستان کې اوسېږم دا خو نه ده چې مثال زه اوس حتما شناختی کارت پیدا کړم یا پاکستاني تذکره پیدا کړم نو هغې دپاره بس ته هلته بس پیښې دی افغانستان کلیک کړم مثال ته پاکستان کې اوسېږي افغانۍ نو ته افغانستان کلیک کړه ځکه چې تا تذکره خو افغانۍ ده بیا ته تذکره افغانۍ اپلوډ کړې که نه نو دې د خاطره که پاکستان کې مې نو دا افغانستان انتخاب کا او که ته مثال یې پاکستاني او اوسېږي مثال افغانستان کې دلته سټوډنټ یا هر شی چې دلته مثال اوسېږي او ته دلته مثال اوس خو افغانستان دغه نه لري افغانستان مثال تذکره نه لري د افغانستان شناختی کارت نه لري نو ته به هغې دپاره خپل پاکستان به سلیکټ کړې پاکستان به سلیکټ کړې او نومونه هر څه به د خپل شناختی کارت په حساب ورکړي اپروول به انشاءالله وشي که ته هر ځای کې اوسېږي خو چې د کوم ځای هماغه ملک به انتخاب کړي نو زه مثال به اوسېږم افغانستان کې او افغانستان تذکره هم زما ده نو ځکه ما افغانستان سلیکټ کړې صحیح شو. دغه ځای ډېر مهمه ده دې ته ډېر په دقت سره باید تاسو وګورئ دا لیګل نیم چې دی دلته تاسو تذکره به راوالئ تذکره
او تذکره خو الکترونیکی تذکره ده چې افغانان الکترونیکی تذکره ده چې دلته کاغذي تذکره هم خلک لري کاغذي تذکره نه مني نو الکترونیکی تذکره تاسو اول واله به دا اکاونټ جوړ کړئ صحیح شو الکترونیکی تذکره او پاکستاني چې څوک دی هغه خاصه شناختی کارت چې د الکترونیکی نو هغه چې دلته به تاسو د شناختی کارت یا د مطلب تذکره په اساس باندې به دلته پورا مکمل نوم ولیکئ زما مثال تذکره په اساس نوم شه ده سید صحیح شو سید ده او میل نیم چې ده شه ده پورا سپیلنګ د ډېر په دقت سره ګورئ او لاست نیم چې حکیار صحیح شو تاسو همدا رقم به فیکس بالکل همدا رقم نمونه به اجازه کې سیو کوي او بیا باغې نه پس ته انټری وکړئ صحیح شو خادل درازو ډیټ اف برث ډیټ اف برث چې دا بالکل دقیق د تذکری یا د شناختی کارت په مطابق به شي کوي اپلوډ کوي مثال زما دقیق شه ده زما دقیق ډیټ اف برث چې هغه د زبر شو کوم چې غلط به ورکم ځکه چې ما یو دغه ته شته دی بایننس اکاونټ شته دی بیا د سکیږي چې کله په یو دغه باندې دوه دانې جوړ شي بیا هغه انکریپټ کیږي نو زبر د تخلص مم نشي بل ورکم زبر ولیکم افغان مثال زما تذکره کې افغان دی صحیح شو افغان تذکره کوم نه دی حکیار دی خو زه دا ځکه ورکوم چې زما بیا بل بایننس کم دی مین بایننس مې کم دی هغه بیا خرابېږي ځکه چې په یو نوم یو کس یو بایننس جوړوي شي خارازو دلته مثال تاریخ زما ورکومه غلط تاریخ ورکومه تاسو بالکل د تذکره په حساب ورکئ صحیح شو ما ته مشکل ویلې تاسو هم کشیر یو اکاونټ بایننس به او بل بایننس جوړوي نو په خپل نوم او خپل لغه دوباره بل ما جوړوي ځکه چې بیا غوړنی اکاونټ ته د مشکل جوړیږي صحیح شو دلته بدانو محمد سید جمال الدین خپل نوم بيخي بدل کما جلال الدین په نوم به کما صحیح شو سید جلال الدین د مورور دی ښه دلته راځو مثال دغه پیدایش لیکو 27 مثال دی 27 ده او منت چې دی مثال دی دا خو ایر دی صحیح شو ایر کې ایر به کو 1990 به کو 1990 صحیح راځي 1990 نه بخښنې سره ډېر عمر سړی مې کې 2007 به کو بالکل صحیح راشي بلکې 2007 ما په خیر عمر بیا کمیږي بیا ته تذکره نه مني نو تاسو چې تذکره چې اتلس کلن نه بری شي بیا تاسو دا جوړوي شي بیا د ویریفیکیشن کې مشکل خي نو 2000 به دا وسور کو اساسا مسخه دغه کو فرست مان به ورکو او ډیر بم فرست ورکو صحیح شو دا به زبر تخلص لک صحیح کما واپس حکیار می کې سید جلال الدین ته جیسے کم دا زه ولې دلته تاسو سره د سټپ بای سټپ زمل دا ولې سلو سلو کېږم تاسو ویډیو بورینګ شي یا تاسو څه کولای شئ چې ویډیو لږ 1.5x کې وګورئ سپیډ کې وګورئ نو هم درته لږ ښه راځي که تاسو ویډیو لږ سلو ښکاري نو تاسو هغه ویډیو سپیډ لږ تیز کړئ صحیح شو که ویډیو ډاونلوډ کړئ نو هغه میکس پلیئر کې موبایل کې ګورئ هم تیزیږي کمپیوټر کې پلیئر هغې کې هم تیزی دی شي او که واتساپ ډایرکټ د یوټیوب نه ګورئ نو یوټیوب کې ماته آپشن لاندې ورکړی دی سپیډ نو سپیډ آپشن کلیک کړئ هلته 1.5 کې یا 2x کې وګورئ نو انشاءالله بیا به تاسو ستړي کېږئ نه ښه راځو نیکسټ وخو دلته خو موږ چې وکړو بالکل سیم ټو سیم سم ورکړو بالکل نوم هم صحیح ورکړئ تذکرې په حساب د شناختی کارت په حساب او همدا رقم ډیټ اف برث هم پیدایش ورځ تاریخ هرڅه بالکل د تذکرې د شناختی کارت په حساب ورکړئ صحیح شو ریزیډنشیل ایډرس چې مطلب بالکل دقیق ادرس به ورته ووایي چېرته اوسېږي څه حساب دی نو زه مثال وایم کابل کابل ورته ولیکم دا د ایډرس موږ سره شته دی صحیح شو دا دی کابل افغانستان به دغه شان تاسو ماته افغانستان مطلب افغانستان په کوم بل ولایت کې اوسېږئ تاسو ولیکئ مثال وایي ننګرهار کې اوسېږئ ننګرهار افغانستان مثال مزار کې اوسېږئ مزار افغانستان مطلب دا رقم تاسو به لیکلی شئ مشکل نشته صحیح شو
همدارنګه اوس پوسټل کوډ راځي نو پوسټل کوډ کې یو طریقه تاسو کولی شئ پوسټل کوډ چې دی ما تیار مخکې لکه زه فورمونه ما رسولي دي تاسو داسې وکړئ مثال ګوګل ته لاړ شئ تاسو که پوسټل کوډ درته معلوم نه وي دلته ولیکئ مثال RZGI مثال زه خو کابل کې زه به کابل ولیکم کابل پوسټل کوډ صحیح شو کابل پوسټل کوډ چې دی ولیکلو دلته ټول راځي هر ولایت کې چې هر ولایت سیستم شته یو بس هغه پوسټل کوډ ولیکو بس اولنۍ چې کوم راغی همدا ولیکو دلته کابل ډېر دي بس مین چې دی همدغه یو 1001 دی دا کابل دی صحیح شو نور ولایتونو کې تاسو یې نور ولایتونو کې ولیکئ هغلته تاسو ته پوسټل کوډ راځي ها 1001 دی صحیح شو خاص کا سټي چې دا هم کابل دی او شوی ایډرس must include all information including any house apartment number صرف دغه ته وایي چې تاسو وایي لږ زره انفارمیشن ډیپ ورکړئ نو ډیپ چې دی دلته به زه دا به ایسته کړم او ډیپ کې به داسې وکړو چې دلته به چې دی زه دغه ورکړم مکمل سیسټم ورکړم آپشن کې به ورکړم دلته مطلب بلاک به ورکړو بلاک مثال 12 هر بلاک چې که نه د ارزان قیمت بلاک په حساب سره نو دلته مکمل دا ډیپ شو دلته به زه یو هیشټیګ هم ورکړو دا رقم مطلب عموما تاسو خو دغه لیدلې دی ایډرس چې تاسو ورکوئ ایډرس عموما داسې ډیپ ورکول کېږي صحیح شو او سټریټ چې دی سټریټ تھرډ یا صرف 3 ولیکئ او ډیش ورکئ انشاءالله دا به صحیح وي دغه رقم ډیپ ورکئ نو انشاءالله صحیح دی صحیح شو کنټینیو به کلیک کئ نو دلته راځو په دې کې موږ سره چې دی ګوره په دې کې موږ سره افغانستان سلیکټ دی ارمل چې تاسو تذکره د کوم ځای دا وسته دلته چې د مهمه ډېر مهمه دلته به چې کوم ځای تذکره کوم ځای مثال شناختی کارت لري هماغه ځای ته چې واچې هماغه ځای به سلیکټ کړئ دلته نو دلته به راشئ دلته سلیکشن چې کوئ اپ ډاون کوئ مثال پاکستان کې بل ځای کې دلته سلیکټ کړئ صحیح شو هماغه زوړ حساب د سرچ کوئ هم شئ نو زه افغانستان کې افغانستان ما چې سلیکټ کړ دلته راغلم خو دلته تاسو ټایپس اپلوډ کوئ شئ مثال که تذکره نه لرئ پاسپورت اپلوډ کوئ شئ ډرایوینګ لایسنس اپلوډ کوئ شئ ډرایوینګ لایسنس هغه ډرایوینګ لایسنس چې افغانستان والا نه هغه ډرایوینګ لایسنس پاکستان کې شته د هغوی د کارت په شان دي لکه څنګه چې شناختی دغه د شناختی کارت یا الکترونیکي تذکره ده دا رقم باید ستاسو د ملک ډرایوینګ لایسنس چې کوم هغه د کارت په شان دي پاکستان ډرایوینګ لایسنس چې د هغوی کارت په شان دي نو هغوی اپلوډ کوئ شي او افغانستان چې ډرایوینګ لایسنس چې د هغه ورقي شکل لري یعنی مطلب پښتو لري او قلمي خط لري هغه څه نه دی هغه نه مني صحیح شو نو تاسو که کارت والا ډرایوینګ لایسنس لري هغه اپلوډ کوئ شئ نو نارملی عموما سره تذکره پیدا کوئ شئ تذکره ښه راځي به تذکره د سلیکټ کوم کنټینیو وهم او بیا کنټینیو وهم صحیح ده دلته دوه رقمه تاسو تذکره اپلوډ کوئ شئ یو ټیک پکچر ویت فون که موبایل دا چې موبایل کې تاسو جوړوئ نو موبایل کې مثال اکاونټ جوړوئ نو دغه اپشن سلیکټ کړئ کنټینیو کړئ نو هغه موبایل کیمره آن کیږي نو موبایل چې دی تذکره لاندې کېدی او موبایل باندې یو مخ او بیا داسې واړوئ بل مخ سکین کړئ صحیح شو دا رقم هم ښه کوی شئ او که چیرې مثال دا اوس موږ کمپیوټر کې کوو نو کمپیوټر کې دا رقم راشئ کمپیوټر کې کنټینیو کړئ اپلوډ فوټوز نو دې کې د تذکرې یا شناختی کارت یا مطلب هغه ډرایوینګ لایسنس یا مطلب ډرایوینګ لایسنس همداسې دواړه صحیح راځي نو د هغه دلته ول دی لیکلي فرنٹ سایډ په دې کې چې دی مخې طرف ته اپلوډ کا او په دې کې بیک طرف ته شاته طرف ته چې کا اپلوډ کا او کنټینیو کا نستا به دا تذکره شي اپلوډ بشي بیا چې دا اپلوډ شي بیا نه پستا استا یو بل اپشن راځي چې موږ اول کې ویلې چې استا مخ سکین کړي نو دې اپشن نه پستا بیا هغه د بل اپشن ورکړي دا رقم کنټینیو ولته وها نو دا به استا د موبایل کیمرا کولاو شي صحیح شو دا اکاونټ موبایل کولاول خرازي نو موبایل کې د کیمرا کولاو شي چې لپټاپ کیمرا لري او څنګه ریکارډ سٹارټ کړی دی کیمرا نه کیږي دغه نه کیږي او چې اگر آپشن ته ورشم نو دلته کیمرا آن کوم نو دلته موږ ریکارډ کې مشکل لازم نو دې خاطر
څوک چې لپټاپ لري لپټاپ کیمرې هم کار اخیستل کېږي ځکه چې هغه سکین کوی شي خو موبایل ښه راځي نو موبایل بس کیمره کولاو کا راځي درته مخته سکین کا او سکین نه پس ته ډایرکټ اپلوډ کا نو کوش ان شاء الله خیر موبایل کې به زه ته هم خیر او هغه لږ زره سټپ بیا ویډیو موږ دیږي هغه سره هغه لږ سلو سټپ دی هغه وجه نه هغه ته اوس نه کوم اوس کېږم نه نو هغه به که تاسو کوم مشکل سره مخ شوي د تاسو سټپونه چې کوم وکړه دا وکړئ بیا کوم مشکل سره مخ شوي ویډیو دا به اپلوډ کړئ بس بیک بشئ بیا به ارڅه مشکل سره مخ شوي تاسو کمنټ باکس یا واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ ان شاء الله مشکل به سره حل کوسي دا ها دا ارڅه چې وکړه ارسم چې وکړه مین دغه ته براشه دلته مثال تاسو به تاسو واپس مین صفحه ته تاسو راولي اصلي صفحه ته چې کوي بایننس تاسو اصلي صفحه ته راولي لکه دلته چې دا اصلي صفحه مثال موږ سره ده صحیح شو ها اصلي صفحه ته راغلی دلته راځي مثال موږ سره پروفایل ته به صحیح شو پروفایل ته زو پروفایل کې دلته به تاسو ته خی چې ویریفای شو ویریفای نشو دلته موږ ته لکه زموږ اکاونټ نیمه کې ویریفیکیشن پاتې شو نو زه بیا دا ویریفای نه وهم که چیرې هغه آپشن ته ورشي نو لا به ښي چې تاسو ته لږ کلیر شي دا دی دلته تاسو ګورئ په دې ځای کې بالکل د سر کې ګوره دغه د شکل غوندې ورکړی دی دا بل تاسو ګورئ دغه دلته تاسو ګورئ ان ویریفای لیکلی نو چې کله ویریفای شي دا ځای چیک کې ویریفای ولیکل شي او دا ځای شین شي چې شین شي بس پوه شئ ستا اکاونټ څه شو ویریفای شو صحیح ده بیا راځو یو څو خبرو ته راځو زه به دلته ټرای وکړم که چیرې په دې کې وشي خو بهتره به ځو اکاونټ ته اکاونټ کولاول دغه رقم لږ زره سلو پروسیجر وي تاسو شاید زړه تنګ شو سره مخکې مې درته ویلې تاسو ویډیو چیک کوئ 1.5x یا 2x دی سپیډ بوځئ چې ویډیو تیزه شي نو تاسو به زړه سره نه تنګېږي تر څو څه یاد هم کوئ او زړه به هم نه تنګېږي تاسو به څه شی لږ زره زر یاد شي خو زموږ سره کمپیوټر کې سلووالی بعضې ښیي یا مطلب د خپل هم ویب سایټ باندې لوډي نو هغې وجې نه دا اوس هر اپشن چې کولاوئ لوډ کوي او بایننس عموما لږ زر لوډ کوي نو هغې وجه نه چې دی ویډیو دې سره لږ زره اوږدېږي لینتې کېږي نو دې خاطر تاسو چې که چیرې دې څه زړه هم تنګېدو نو تاسو باید څه کوئ کوشش کوئ چې د ویډیو هغه سپیډ چې دی هغه تیزوئ ویډیو نه وځئ ما ځکه چې تاسو هغه پروسیجر نه پوهېږئ پوره نو دې خاطر تاسو چې هغه سپیډ ورکړئ نو زړه به مو ته تنګ نه شي او ستاسو به څه یاد هم شي او مطلب هغه د هغې نه به هم ووځئ مطلب ویډیو د ختمولو نه یا ایډیشن نه هم تاسو بچ شئ چې مطلب په څه پوه نه شئ هغه د بې علمۍ نه نیمګړی علم ټولو نه څه دی خطرناک دی نو دې خاطر تاسو کوشش کوئ چې یو شی پوره زده کوئ او که نه موږ خو کوشش دا دی چې تاسو ته یو څه ورسو او تاسو یو څه باندې پوه کړو نو بیا هم د سره مشکل پوښتنه پیدا کېده کولی شئ او واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ کمنټ باکس کې میسج کوي چا سره واتساپ نمبر نه وي کمنټ باکس کې میسج وکړئ چې واتساپ نمبر دې موږ سره شیر کړه نو انشاءالله زه هغه کمنټ لاندې کمنټ کې ورسره واتساپ نمبر شیر کوم بیا ما سره مستقیمه رابطه وکړي او کوشش هم دا دی چې تاسو مشکل په اسانۍ او زر تر زره حل شي صحیح ده ښه دلته موږ سره دا پوینټ راښکاره شو لوډ یې ډېر زیات وکړئ دلته مې خیال دی ګوره ان ویریفاید لیکلی ان ویریفاید چې دی نو دا په همدې خاطر لیکلی چې دلته تاسو څه شی وکړئ مطلب ستاسو اکاونټ پوره ویریفای کړئ بیا راشئ ګوره دلته مکمل دا پروسیجر لا پاتې دی نو دا باید پوره وي بیا هغې نه پس ستاسو څه شي اکاونټ به پوره ختم شي ویریفای شي ښه راځو بیا دا چې کله دا سټیپونه هم ټول وکړه ویریفیکیشن کې تاسو واچول هماغه مخ سکین هر څه مو وکړه سکین هر څه ما ورته مخکې ویل هماغه پروسیجر چې و هماغه یې پورې به لاړ شئ هغې نه پس بیا سکین مې مخ راځي
مخ هم سکین کې خبره به ختم شي. بیا د هغې نه بعد مهم سټیپ چې دی تاسو ته شو اکاونټ سټیبل شي، تاسو چې کله بیا پیسې لیږئ را لیږئ بایننس ته، نو د هغې د صحیح پروسیجر دپاره تاسو ته پکار څه ده، دغه یو څو سټیپه دي. څه دي دا څو سټیپه دي چې دلته تاسو اولنی چې دی پاسکی ده، پاسکی د بایومیټریک هم کولی شئ. صحیح شو، بایومیټریک مطلب د ګوتې په ذریعه باندې تاسو یا دغه کولی شئ. دلته موږ سره اټنټیکیټر اپ دی، ایمیل ویریفیکیشن دی، فون نمبر دی، لاګین پاسورډ دی. لاګین پاسورډ کې ګوتې نه وهو، فون نمبر به پکې واچوئ، ایمیل پکې تیر شته دی او دا دوه مهمه دي. مطلب یو پاسکی مهمه ده او بل چې دی اټنټیکیټر اپ مهمه دی چې دا دواړه په چی کې موږ سره انیبل کیدای شي په موبایل کې. صحیح شو. پاسکی ځکه چې اوس فنګر لاک چې ورکوي هغه ته موبایل نه ورکوي، کمپیوټر نه خو نه شي ورکوی. نو دلته مثال راځو انیبل وهو، انیبل کې موږ سره پاسورډ راځي، هلته فنګر ورکو، فنګر هم چې ورکوي او بس هغې نه پس دلته به زه انیبل کلیک کړم چې راځي. زه به یو دفعه چک کړم کنې دا خو موبایل کې کمپیوټر کې لږ ذره دا سټیپونه پوره کول مشکل دي. نو بیا انشاءالله وخت سره کوم بیا د الله رضا وه او مستقله ویډیو هم د موبایل طریقې نه چې اکاونټ څنګه جوړیږي هغه هم کولو. نو بیا به انشاءالله هغې کې زه ته وښیم چې تاسو څنګه فنګر ورکوی شئ، څنګه مکمل اټنټیکیشن اپ څنګه کارولی شئ. نو هغه به انشاءالله بیا راتلونکي یا څو ویډیوګانې پس ته موبایل کې چې اکاونټ څنګه جوړیږي هغې کې به دا پروسیجر بیا وکړو. صحیح شو. ځکه دلته اوس وګوره لاګین وداوت پاسورډ، وداوت پاسورډ چې فنګر لاګین کوې نو مطلب ته به فنګر بیا ورکوې. نو دا شی نه چې دا پاسکی دی ستا، دا پاسکی مهمه ده، دا بیا ته یاد هم نه باسي. که یاد دې ویسته بیا ته نه پیسې لیږلی شي نه پیسې اچولی شي. نو مطلب پیسې دې که پکې هغه بندېږي او نور پیسې را لیږلو کې مشکل درته مخ کېږي. نو دې خاطره دغه شی نه بیا سټیپ بای سټیپ انشاءالله بیا د موبایل په ترو چې مو کوې نو هغې باندې به انشاءالله صحیح کلیر پوه شئ. نو انشاءالله اوس پورې همدومره بس دی. اکاونټ څنګه جوړیږي هغه به انشاءالله دې کې پوه شئ. بیا دغه اټنټیکیشن سیسټم به انشاءالله په موبایل کې درته وښیم. بلکې سټیپونه یو شی دي، څنګه دلته هر څه لیکلي هلته همدا شان دي. خو مخکې ما ته وویلې که نه چې موبایل کې موبایل اپ چې دی هغه وړوکی سکرین وړوکی نو هغه جوخ جوخ هر څه، او دا خو سکرین غټې پراخه وي نو هغه د ویب سایټ په شکل درته ښیي. نو لږ ذره دغه وجې نه خلک بعض شاګردانو سره نابلدتیا ښیي. نو بیا هم الله دې وکړي چې ډېر سم پرې زده کړي وي. څه پوښتنې کمنټ باکس واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ. تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.